د تواناییو بجلی محکمه کې آنلاین کلي کچېري یعنی پرانستې کچېرې د عوامي مسلو د حل لپاره په موقع احکامات تفصیلات د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د احکاماتو په رڼا کې د سرکاري ادارو په انتظامی چارو کې د سپېڅلتیا، شفافیت او ولسي مسلو د پوري حل د پالیسۍ لاندې د تواناییو بجلی محکمې نیغ په نیغه آنلاین کلي کچېري ترسره کړه. کلي کچېري یا پرانستې کچېرۍ کې ولسي خلکو خپلې مسلې او ورپېښې ستونزې وړاندې کړې. د دغه ټولو مسلو د زر تر زره هوارولو دپاره په موقع احکامات جاری کړي شو. د تواناییو بجلی د سیکټري نثار احمد په صدارت کې ای کلي کچېري یا نیغ په نیغه کچېرۍ وشوه چې پکې د محکمې سپیشل سیکټري عرفان وزیر، ایډیشنل سیکټري شاه فهد، ایډیشنل سیکټري عبدالحسیب او نور افسرانو سره د ځیلي ادارو پیډو، کې پی او جی سی ایل، الیکټریک انسپیکټریټ او د کې پی ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی مشرانو ګډون وکړ. پرانستې کچېرو کې زیاتره د ملازمینو ځینې مسلو ته د اعلی واکمنو پام وګرځول شو. د پیډو د چترال د شیشي پن بجلیګر د 38 ملازمینو په معامله خبره وشوه، کوم چې د 18 نه 20 کالو پورې په کانټریکټ خدمات ترسره کوي او د مستقل کېدو مسله ورپېښه ده. د تواناییو بجلی سیکټري نثار احمد د دغه مسلې د پیډو پالیسي بورډ ته د وړاندې کولو باور ورکړ. د کې پی او جی سی ایل د ځینې ملازمینو لخوا د ملازمتونو او تعلیمي سندونو د کره کتنې په لړ کې شکایات مخې ته راغلل. د دې په هکله د تواناییو بجلی سیکټري نثار احمد د کې پی او جی سی ایل چیف ایگزیکټیو ته د دغه ملازمینو خپل دفتر ته د راغوښتو او د هغوی د مسلو د حل د کړنلار ټاکلو او ریپورټ پیش کولو احکامات جاری کړل. د صوابع د یو کس لخوا د بجلی بیلونو کې د اوور بیلینګ د مسلې د زر تر زره حل لپاره په صوابع کې هم د الیکټریک انسپیکټریټ د دفتر جوړولو تجویز ورکړی شو. په دې موقع خپلو خبرو کې د تواناییو بجلی سیکټري نثار احمد په ډاګه کړه چې سرکاري ادارو کې د ولسي مسلو د سمدستي حل لپاره د ای کلي کچېري ترسره کول د موجوده صوبایي حکومت یو غوره ګام دی چې ورسره به د ادارو او ولس ترمنځ فاصلې ختمې شي. نوموړي سیکټري د تواناییو بجلی محکمې ټولو افسرانو باندې زور راوړه چې هغوی دې د صوبایي حکومت اختیار د عوام ټاسک مینجمنټ سیسټم، فایل ټریکینګ سیسټم، پاکستان سیټیزن پورټل او د عدالت کیسونو د زر تر زره حل په شان د موجوده حکومت مثالي اقدامات د خصوصي پاملرنې په بنیاد مکمل کړي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.